وی پېښور دې راله بیا په وینو سور کړو، پېښور دې راله بیا په وینو سور کړو، د بمونو سوداګره کور دې وران شه. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان ما امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به ملګرو ډېر ویډیوګانې به تاسو کتلې وي چې پېښور یو ځل بیا په وینو سور شو، چې په یو جومات کې دماکه وشوه. هغه ویډیوز مې سره شیر کوله، هغه زه نه شم شیر کولی ځکه چې هغې کې وینې وي او وینې فیسبوک چې کم دی دا نه مني. ملګرو په دې دماکه کې تقریبا 20 کسه چې کوم دي دا وفات شوي دي او د 90 نه زیات چې کوم دي زخمیان دي. تاسو ته به دا سیټ کې تصویران هم ښکاري. ملګرو څنګه چې ما وختي بیګانې ویډیوز کې تاسو ته وویل چې هغه کم ماشومان چې کوهاټ ډیم ته غورځېدلي وه رشقه چې په وخت وه هغې کې تقریبا 25 ماشومان چې کوم دي دا وفات شوي وو. داسې نننۍ تاسو دا نن چې کومه دماکه وشوه تاسو دا وګورئ. نه پوهېږو چې زموږ پښتنو نه داسې څه ګناه شوې ده. ملګرو دا د الله تعالی طرفه یو امتحان دی، خو په دا امتحان کې صرف زموږ پښتانه او زموږ پښتونخوا راګیره ده. جومات زموږ نه دی محفوظ، ماشومان زموږ نه دی محفوظ. ملګرو داسې وخت دی چې خلک به جومات ته د مانځه لپاره هم نه ځي. ملګرو جومات د توبې ځای دی، چې یو کس ځان سره اصلاح شي زه جومات ته ځم هلته توبه وباسم، خو دا ظالمان په دغه ځایونو کې هم داسې کارونه کوي. نو استغفار ډېر ویل کېدای شي دا زموږ د ګناهونو وجه وي چې الله پاک زموږ دغه ګناهونه معاف کړي. ملګرو چې څومره کسان پکې شهیدان شوي الله دې هغوی له جنت الفردوس ورنصیب کړي، بیمارانو ته شفای کامله عاجله ورنصیب کړي. او ملګرو دا ویډیو در سره نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او بند لره. نو راکړئ ماله اجازت، د الله په امان.